زما ګرانو مریدانو، یملا پګلا دیوانه، دا په زړه پورې الفاظ ما په خپله جوړ کړي دي. یملا هغه څوک چې په پوره ډول قایلی لکه مست کلندر. پګلا هغه څوک چې د دنیا څخه یې لاس اخیستی او لرې په غرونو کې ځان ته یو جونګړه جوړه کړي او هلته اوسیږي. دیوانه هغه څوک چې د خدای په مینه کې یې لیونی، نه خپل پیژني نه پردی. دې ښایسته الفاظو پر تاسو هر یوه باندې تاثیر کړی دی او تاسو یې زما تابع کړي یاست. نو ونیسئ دا الفاظ ووایاست او ښه په ترنم یې ووایاست: یملا پګلا دیوانه، یملا پګلا دیوانه. راسه راسه بابا وژغوره، بابا وژغوره. زه ستا په درد پوهېږم زما زو. دا ستا پر تن او روح باندې چې کوم بار پروت دی، دا د ځانه څخه وغورځوه، لرې یې که ویې غورځوه، وام لرې یې که. ووایه زویه چې شته ګوره خپل امیل ساعت ګرده شان غورځوه. سمه یملا پګلا دیوانه، یملا پګلا دیوانه. زه ډېر استاد ولم بابا، ډېر استاد ولم. یملا بابا دې ژوندی یې، یملا بابا دې ژوندی یې، یملا بابا دې ژوندی یې. ځانونه ماته کښې مې په خدای ډېر شان شولی و. اون پر ډېر شان غورځول کېږي یاره. ژوندي اوسئ، ژوندي اوسئ، ژوندي اوسئ.